په شتاب شتاب د تله دي که پوهېږې غافل مسه د دې عمر له شتابه دلته دم او قدم دواړه په حساب دی پل غلط له لارې مژده بې حسابه د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا مزار نوموړی چې په رحمان بابا مشهوره دی لا یې هم شعرونه د اکثره پښتنو په ژبه دي د نوموړي شعرونه تر ډیره د اخلاقو او نصیحت درسونه لري ډیر لیکوالان وایي د هغه شاعري په ساده ژبه ده او همځکه د ډیرو پښتنو په زړونو کې پرته ده چې له امله یې د هغه په مقبولیت کې کمای نه دی راغلی رحمان بابا چې کم لطافت لري کم مټاس لري کم خوږلت لري په خپله لهجه کې هغه خو سړی حیرانوي د ده سره چې کم مضامین دي د اخلاقیاتو معلم دی او چې کم په کومه طریقه د اخلاقیات وړاندې کوي په کومه لطیفه پیرایا په کومه نازکه پیرایا بالکل زړه ته اپیل کوي نن هم اپیل کوي پرون هم اپیل کولو نو مطلب دا دی چې دی پرون څومره مقبول و په پښتنو کې نن د هغې نه زیات مقبول دی د ده په مقبولیت کې تر اوسه پورې کمی نه دی راغلی نو د یو خو د تصوف د خوښې مضمون دی هغه تصوف چې هغه بالکل شرع ته نږدې تصوف لکه اوس دی وایي چې دا چې زه درته وایم که خدای که په حدیث او په قرآن کې به موجود وي داسې یو شعر دی د بابا عبدالرحمن وی خوی که په داشان وي دل هزار ستا خوی که په داشان وي دل هزار ستا څه خادي بکان دي طلبګار ستا زه د خپوی خودو پکې نشته دی دومره شکان دي په مزار ستا زه رحمان یم تیر د هره کاره اوس مې ملا تړلې ده په کار ستا بابا عبدالرحمن یو ځای کې وایي چې په ګنج د شای پهر شهریار کا عشقانې د دلبرو په رخسار کا نیمه شپه یار تر څنګه پورې ناست وي لکه شمعه چې څوک بله په مزار کا ځینې لیکوالان وایي رحمان بابا له روښانیانو شاعرانو متاثره و او ان تر ډیره یې د هغوی د غزلونو په مځکه خپلې غزلې لیکلې دي رحمان بابا بیا چې موږ د هغه تفصیلي مطالعه کوو د هغه د کلیاتو د هغه د دیوان نو موږ ته دا اندازه لګي چې رحمان بابا د خپل دور نه مخکې چې کوم روحانیان شاعران وو هغې نه دی ډېر زیات متاثره دی بلکې زیات شعرونه یې د هغې راغستي دي بلکې د هغې په غزلونو باندې د هغې په ځمکو باندې خپل غزلونه لیکلي دغسې که به موږ خیال وکړو د رحمان بابا په دیوان کې د خوشحال بابا متعلق هم شعرونه شته او ځینې محققین یې سره اتفاق نه کوي چې دا الحاقي دي خو به هر حال مطلب دا چې خوشحال بابا یو داسې شاعر و چې رحمان بابا غوندې ځیرک شاعر نه خو هغه پټېدی نه شو او بل د دوی د عمرونو تفاوت هم داسې دی چې خوشحال بابا لکه هغې په داسې درجه و لکه د پلار درجه وه د خوشحال بابا یعنی د خوشحال بابا اخري عمر و او د رحمان بابا د ځوانۍ عمر و او د ده د هر دل عزیزۍ عمر و د عبدالرحمن بابا په چاپ سویو آثارو کې یوازې یو دیوان دی ډیر لیکوالان په دې نظر دي چې د هغه نور آثار ورک سوي او یا راټول سوي نه دي